السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو ژوند داسې وکئ چې سبا ور باندې پښیمانه نه یاستئ او ډېر څه مو د لاسه ورکړي نه وي چې بیا جبران ونه لري او ژوند هغه ژوند دی که اشتباه وکئ، تېروتنه وکئ، غلطي وکئ، په دې باندې مه شرمېږئ چې بښنه وغواړو. دستي بښنه غواړئ. انسان هغه انسان دی چې خپله تېروتنه ومني او مؤمن خو داسې دستي پښیمانه کېږي او بښنه غواړي او شیطان په خپلې تېروتنې باندې ولاړ وي کفر ته وځي، بلکې د کفر نه هم بدتر. عزیزانو دا ژوند څو ورځې ژوند دی او دا داسې نه دی چې څه مو وکړل تېر شو. ډېر څه زموږ او ستاسو په سر دي، د ډېر څه امر خدای پاک کړی دی او د دې ټولو به پوښتنه کېږي، د ذرې ذرې حساب به کېږي، د ښو او بدو. د ښوی بندګي د اجرونه دي او د بدو یې سرغړونه ده، عذابونه دي. ځکه چې دا ژوند د خدای لخوا ډالۍ ده، نعمت دی، خدای را کړی دی. دا یو ساه چې موږ اخلو دا د خدای پاک لخوا نعمتونه دي، دا یخې ګرمې هواګانې، دا یخې ګرمې اوبه، دا مختلف قسمونه خواړه، دا مور پلار، دا خویندې ورونه، دا خپل خپلوان، دا میرمن بچي، دا ټول چې دي د خدای لخوا نعمتونه دي. دا ځمکه، اسمانونه، دا میوې، دغه هواګانې، دا ګلونه، دا ترکاریانې، دا څه چې موږ او تاسې ګورو، دا ژوي، حیوانات، دا ټول د خدای لخوا نعمتونه دي او د دې ټولو به حساب غواړي. دا نه چې راغلم او څه مې چې غوښتل ما کړل او یا خو راغلو بس ټول هم چې دی د جومات کونج ونیوه، هر څه م پرېښودل. عزیزانو تاسو د علماء کرامو نه اورئ چې دا ژوند په دوو عبادتونو چې یو عباد الله دی، یو د خدای پاک حقونه او عبادتونه دي او بل د انسانانو خدمت دی. موږ په دې فکر یو چې بس موږ او تاسې منځونه او دسونه وکړل خو نیمه حصه د خدای اوامر موږ او تاسې پرېښودل چې هغه د انسانانو خدمت دی. نو عزیزانو هیڅ وخت داسې کار ونه کړو چې بیا پښیمان یو او بیا جبران هم نه وي. مخکې د مرګه باید په دې باندې فکر وکړو، مینه، دوستي، خدمتونه، خاندونه، انسانیت په سمه لار راوستل، هغه څه کول چې د خدای امر دی، هغه څه نه کول چې خدای موږ باندې کړي وو او موږ بیا هم کوو. دا د خدای پاک د اوامرو نه سرغړونه ده او همدې ته کفر وایي. دا کفر، کافر، دا عربي لفظ دی، لیکن د خدای د اوامرو نه چې سرغړونه وکړي همدې ته وایي کفر. دا مخاد و آباد لره ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ، یو اوسئ. د ټولو نه اول چې دی یووالی دی. که موږ او تاسې یو موږ په سمه لار روان یو، که نه که په منځونو کې هم سره اختلافات وکړل، یو بل هم ووژل، یو بل هم وخوړل، یو بل هم سپک کړل، د یو بل حیات هم سپک وکتل، غیبتونه، تهمتونه، غصب، منافقت،
خپل درنې او د بل سپکې همدا دی چې موږ او تاسې بې لاره یو بیا نه مونځ کار کوي او نه اودس او نه روژه او نه حج او نه زکات ځکه چې موږ او تاسې د خدای پاک د بندګانو سپکاوي ته ملا تړلې ده او څوک چې د خدای بندګان سپکوي خدای پاک د هغوی دښمن جوړیږي الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله